السلام علیکم ګران خوږو دوستانو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو زه یم سیدالله حسن او بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک څخه سټوري ډاونلوډ کړو. که څه هم تاسو به لیدلي ملګرو چې فیسبوک څخه سټوري نه راډاونلوډ کیږي، نو په نن ویډیو کې تاسو ته ډېره زبردست او په زړه پورې طریقه درښایم بغیر د کوم اپلیکیشن څخه تاسو کولی شئ چې ملګرو د فیسبوک څخه سټوري ډاونلوډ کړئ. که چېرې تاسو فکر کړی دوستانو کله چې فیسبوک کې تاسو د یو چا ویډیو خوښه شي او غواړئ هغه ویډیو ډاونلوډ کړئ خو نه شئ کولی، نو حتما به تاسو همغه کس ته په مسنجر کې میسج وکړئ چې مثال دا سټوري ماته راولېږه، دغه ویډیو راولېږه. نو دوستانو تاسو بغیر له دې څخه چې تاسو د کوم ملګري ته میسج وکړئ او یا هم تاسو هغه ته وایئ چې دا سټوري راولېږه، تاسو په خپل سر دغه د سټوري څخه ډاونلوډ کولی شئ. اسانه طریقه درښایم بغیر د کوم اپلیکیشن څخه. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو او پاتې طریقه تاسو ته د موبایل په سکرین کې درښایم. نو مخکې له دې چې دوستانو تاسو ته دغه طریقه در وښیم، په خورا نه هیله کوم چې که تاسو زموږ سره په دغه چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ او که څوک چې موږ دغه ویډیو زموږ په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. ویډیو ته نور دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو نور زموږ پښتانه ورونه هم له دې څخه استفاده وکړی شي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو دوستانو کله چې تاسو غواړئ د فیسبوک سټوري څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ، دوستانو تاسو ته دغه شین آیکن والا فیسبوک ښکاري، په دغه کې نه ډاونلوډ کیږي. نو دې لپاره تاسو راشئ خپل موبایل کې کروم براوزر ته او تاسو خپل آی ډي په خپل کروم براوزر کې راخلاصه کړئ. نو زه راځم دلته فیسبوک آی ډي په کروم براوزر کې خلاصوم. کله چې تاسو دلته رالئ دوستانو په فیسبوک باندې به ورته کلیک وکړئ. نو دا د زه فیسبوک البته خپل موبایل ډیټا به یو ځل خلاصه کړم. نو کله چې دوستانو تاسو خپل د فیسبوک آی ډي دلته راخلاصه کړئ، لومړی وار کې تاسو نه شاید خپل ایمیل پاسورډ وغواړي. خپل د فیسبوک آی ډي ایمیل او پاسورډ به دواړه ورکړئ. کله چې دوستانو خپل آی ډي ته ایمیل او پاسورډ دواړه ورکړئ، نو تاسو به خپل فیسبوک آی ډي په کروم براوزر کې راخلاصه کړئ. نو زه راځم دلته کروم براوزر کې آی ډي راخلاصوم. نو دا دی دوستانو تاسو ته ښکاري چې دغه آی ډي ما په کروم براوزر کې راخلاصه کړه. نو دلته چې تاسو کومه یوه سټوري ویډیو خوښه شوه، تاسو هغه ویډیو یو ځل راخلاصه کړئ. زه لږ صبر کوم چې دغه سټوریګانې ما ته راخلاصې شي، نیټ مې لږ ضعیف دی فکر کوم. نو کومه ویډیو چې تاسو خوښه شوه، اوس فکر کوم چې دغه یو ویډیو ده، زه په دغه ویډیو باندې کلیک کوم. نو دا دی دوستانو تاسو دلته دغه ویډیو پلی کولی هم شئ او که پلی کوئ نه دوستانو تاسو پر دغه سټوري باندې لانګ پریس وکړئ، یو څو سکنډه په دغه باندې ګوته ونیسئ دغسې. نو تاسو دلته دوستانو آپشن درکوي ډاونلوډ ویډیو. ګورئ دوستانو تاسو دغه آپشن درکوي ډاونلوډ ویډیو. کله چې په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ دوستانو دغه ویډیو په یو څو سکنډو کې ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي. ګورئ دلته ډاونلوډینګ روان شو، تاسو ته ښکاري دوستانو ډاونلوډینګ روان شو، دغه ویډیو ډاونلوډ کیږي او 312 KB ده. نو یعنې دوستانو تاسو ته ښکاري چې ویډیو روانه ده ډاونلوډ کیږي. البته زما نت ډېر کمزوری دی، ډېر ضعیف دی، کار سم نه کوي، خو بیا هم تاسو نه د لاندې ویډیوګانې هم ترې ډاونلوډ کړي دي او دغه موبایل تاسو اټومیټیک ستاسو موبایل ګالري ته ډاونلوډ کیږي. تاسو بله ویډیو چیک کړئ، بله هم ترې ډاونلوډ کولی شئ. ګورئ صرف په ویډیو باندې یو څو سکنډه ګوته ونیسئ او تاسو اټومیټیک دلته ډاونلوډ آپشن درکوي. هغه ډاونلوډ چې دی هغه پای ته ورسېدم، زه دلته بله ویډیو راخلاصوم. ګورئ دوستانو په دغه ویډیو تاسو کله لانګ پریس وکړئ، نو کله دوستانو تاسو ویډیو ځل پلی کوئ او بیا ورباندې لانګ پریس وکړئ، دلته تاسو ډاونلوډ آپشن درکوي. په اټومیټیک ډاونلوډ باندې تاسو ورته کلیک وکړئ، ډاونلوډ روانېږي. زه غواړم دغه ویډیو اوس ډاونلوډ کړم. لومړی دوستانو بل ستونزه چې دغه ویډیو یو ځل پلی کوئ، کلیک وکړئ چې د ویډیو پلی کې روانه شي او اوس تاسو پرې لانګ پریس وکړئ. دغه دوستانو زه دغه ویډیو هم ډاونلوډ کوم، دغه دا مې هم ډاونلوډ کړه. او بل دوستانو شاید تاسو یو څوک ووینئ چې دغه سټوري اپلوډ کړې ده مخکې په خپل پروفایل باندې، موږ یې څنګه ترې ډاونلوډ کولی شو. نو دوستانو تاسو راشئ د بل چا په آی ډي دلته سرچ کې راواخلئ، یعنې ورباندې سرچ باندې ورته کلیک وکړئ. نو مثال په ډول دوستانو یو بله ستونزه هم شته. دلته مثال تاسو وایئ چې هغه سټوري چې موږ غواړو نه راځي، څنګه یې ډاونلوډ کړو. نو دوستانو تاسو ته زه یوه بله طریقه درښایم. هغه ملګری چې سټوري فیسبوک کې اپلوډ کړي وي، تاسو دغه ملګري نوم سرچ کړئ. لکه زه اوس دغه یو نوم یې سرچ کوم، البته په بښنې سره دلته دغه کس نوم زه سرچ کوم او بیا یې راخلاصوم. نو دغه یو زما ملګری دی، دغه سټوري په فیسبوک باندې اپلوډ کړې ده. زه غواړم د ده سټوري ډاونلوډ کړم او ګورئ دوستانو دلته په تاسو به دغه پروفایل باندې ورته کلیک وکړئ. کله مې چې پروفایل باندې کلیک وکړل، تاسو ته دلته اپشن راځي ویو سټوري، په دلته ویو سټوري اپشن باندې کلیک وکړئ.
کله مو چې په سټوري باندې ورته کلیک کړئ هماغه ویډیو ګورئ دوستانو موږ ته راخلاصه شوه. تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ او بیرته پرې لانګ پریس وکړئ او دلته ډاونلوډ اپشن بدل کړئ او دغه ویډیو تاسو ته ډاونلوډ کړئ پرته له دې چې تاسو یو چاته میسیج وکړئ چې ما ته ویډیو راولېږه. دوستانو دا وه خوندوره اسانه طریقه چې ما تاسو ته دروښوده په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښ شوي. که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او د خپلو نورو دوستانو سره هم شریکې کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.